د کعبې امام په طالبانو باندې څه فتوا ورکړې ده او طالبان یې څه ګڼلي دي، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د کعبې او مسجد الحرام امام شیخ خالد غامدي په یو نوي بیان کې داعش او طالبان خوارج بللي او دغه ډلې د اسلام له دایرې وتلي بللي دي. د کعبې او مسجد الحرام امام شیخ خالد غامدي ویلي دي چې طالبان او داعش چې کوم کارونه ترسره کوي دا په اسلام کې نشته، بلکې دا د دوی خپلې کړنې دي. ښاغلي غامدي طالبان او داعش تورن کړي دي چې د اسلام له نامه څخه ناوړه ګټه اخلي. دا ډلې په خپلو کړنو سره د اسلام مقدس دین ته توهین کوي. د او مسجد الحرام امام شیخ خالد غامدي داعش او طالب ډلې د اسلام په نامه سخت توندلاري بللي او ویلي دي چې دا ډلې د اسلام له اصل څخه بهر دي. هغه زیاته کړه چې طالبان او داعش د قرآن له آیاتونو سره غړونه کوي او د دوی عقایدو ته په کتو ویلی شو چې هماغه خوارجو ته ورته دي چې د اسلام د څلورم خلیفه په وخت کې راپیدا او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره یې د قرآن کریم آیاتونه غلط تفسیر کړي وو او اسلام یې د خپلو ګټو لپاره کاروه. هیره دې نه وي چې افغانستان کې عام افغانان هم له طالبانو سخت په تنګ دي. په ځلونو یې د دې ډلې په وړاندې پاڅون کړی هم دی. باید وویل شي چې طالبان او داعش په روانه جګړه کې بې شمېره داسې جرمونه ترسره کړي دي چې نړیوال جنایت بلل کیږي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.